سلامونه حونیکې هیله مند یم چې جوړ او پروغ به یاست. نن دغه ویډیو چې تاسو ته ډکوم دغه ویډیو به د ناورینونو ډکه ویډیو وسي. هغه دا چې تیره شپه ناوخته پر 12 بجو باندې د کونړ او ننګرهار په منځ کې په دغه سیمو کې یو شدیده زلزله سوې ده. دغه زلزله 6.2 درجې وه. عیناً لکه د هرات ولایت چې کوم زلزله سوې وه هغه 6.3 درجې وه، مګر دا 6.2 درجې وه چې هماغسې خونړۍ زلزله وه، هماغسې تباه کوونکې زلزله وه. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د ننګرهار او د کونړونو زلزلې په هکله باندې خبرې کوم چې په دغه زلزله سره کوم په افغانستان کې د زلزلې سره کوم شروع سوي دي او د دې ادرسونه چیرې دي. دا چې اوس مهال لا هم ډېر د په راتلونکي شپې کې زه به د زلزلې ټول معلومات تاسو ته وړاندې کوم، خو په نن شپه تاسو ته د زلزلې حقایق وړاندې کوم چې ولې په افغانستان کې دومره پلیټونه فعال سوي چې هره ورځ کې دومره زلزلې کېږي. زه پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. مخکې له دې چې زه پر موضوع باندې زه خبرې وکړم، زه باید لاړ شم نقشې باندې. په نقشې باندې دا هر څه به زه تاسو ته وښیم تر څو تاسو په دقیقه باندې پوه سئ چې موضوع څه ده. دلته زه تاسو ته که ووایم په تېرو ویډیوګانو کې ما تاسو ته د پلیټونو په هکله باندې خبرې کړې وې چې په نړۍ د ټول نړۍ چې ده په 7 پلیټو باندې هغه تقسیم سوې ده او بیا دا 7 پلیټونه چې دي هغه بیا د ځانه واړه پلیټونه لري او دا واړه پلیټونه بیا د ځانه دا څه چې ورته وایي شکرونه به ورته وایي شکرونه لري. نو نن په هماغه د هماغه پخواني ویډیو په اساس باندې چې تېرې ویډیو کې د ایران د زلزلې په هکله باندې ټول ما موضوعات تشریح کړي وه، خو نن تاسو ته وایم چې په افغانستان کې څه معلومات څه خبره سوې ده چې هر ورځ کې زلزلې کېږي. ګوره په افغانستان کې 2 نیمه پلیټونه فعال سوي دي چې هغه هم 2 نیمه پلیټونه او 2 شکرونه فعال سوي دي. په دې ویډیو کې په دې تصویر کې چې تاسو یې وینئ، په دې تصویر کې داسې لیدل کېږي چې یو ښکار چې دی دا د هرات ولایت څخه داسې راغلی دی او چې دا زلزلې هم چې په هرات کې وسوه هغه تېر وخت کې دا زلزلې وسوې هغه هم د همدغه ادرس څخه دا زلزلې وسوې. دا زلزلې مستقیمه راځي دلته د پروان خط ته راځي، په پروان ولایت کې دا سره یو ځای کېږي او بل پلیټ چې دی د بل ښکار چې دی دا د تاجکستان څخه راځي، د پامیر د غرونو څخه راځي او دا هم درته داسې سره ګډېږي په پروان کې، په پروان ولایت کې دا ګډېږي او دا پلیټ چې دی دا بیا داسې ځي پر کابل باندې او د کابل د پغمانو د دې ولسوالیانو څخه همداسې تېرېږي بیا ځي پر لارې باندې پروان ته ځي چې یو زلزله هم څه وخته مخکې په پغمان کې هم وسوه. خبره دا ده چې دا پلیټونه او دا رګونه که وایم که شکرونه خو رګونه دي چې دا رګونه چې دي دا تر اوسه پورې مړه رګونه دي. په دې کې لا هم دومره تشعشعات او دومره آتشفشاني او دومره داسې نشته چې ډېرې زلزلې دوامداره سي، مګر دلته یو 2 شکره فعاله سوي دي. یو شکر دا دی چې دا د نورستان څخه راځي، د چترال غرونو څخه راځي او همدا ډول پر ننګرهار باندې ځای کېږي. لا تر اوسه پورې دغه د چترال رګ چې دی دا رګ لا تر اوسه مستقیمه فعاله سوی نه دی او دا رګ که داسې د ننګرهار څخه راغی پر کابل باندې وصل سو بیا دا مکمله دلته یو بسته د پلیټونو او د رګونو مرکز به کابل وګرځي او که په کابل کې دا هر څه جوړ سوه خدای مه کړه دا به نورې تباهي په راتلونکي کې راوړي او دا به د هېواد دپاره نور سرخوږی جوړ کړي. اوس دغه زلزلې چې سوي دي دا د چترال د رګ څخه برای تېره شپه سوي دي او په دې زلزلو کې یوه زلزله چې وه دا 6.2 درجې وې. 6.2 درجې چې دي دا تر ټولو خطرناکه زلزلې بله کېږي چې کله هم زلزله د 5.5 څخه واوښتله، البته 5 هم ډېر خطرناکه ده، مګر د 5.5 څخه چې کله هم زلزله واوښتله هغه خونړۍ زلزله ده، هغه ډېر وژونکې زلزله ده او ډېر تباه کوونکې زلزله ده. او د تېرې شپې چې کوم زلزله سوې ده 6.2 زلزلې دي او په دې زلزلې کې ډېر خلک ډېر خلکو خپل ژوند د لاس ورکړی دی، هغه ځکه چې په دې سیمه کې ټوله هغه کورونه چې وه هغه کورونه ټوله د ګلو وه او ټوله د خامه کورونه دي. نو په خامه کورونه دومره مقاومت د زلزلې په وړاندې نه لري، په یو عادي شور باندې هم ډېر خلکو ته تلفات به واوړي او ډېر خلک به هم وژلي ووځي. دا چې اوس زه داسې دا ویډیو ثبتومه تر اوسه پورې هم آمار چې دی ضد و نقیض دی، هر یو خبره کوي. بعضې وایي چې
چې 20 شهیدان دي، بعض وایي 50 شهیدان دي، مګر دا نه، د خبره تر 200 شهیدانو هم اوري، ځکه چې موږ په هرات کې چې کومه زلزله وسوه هغه زلزلې لږ تر لږه 1.5 کسان ته مرګ ژوبله اړولې وه، او دا زلزله چې په داسې کې سوې ده په ننګرهار کې سوې ده، دا به شاید ډېر هم واوسي. دا ځکه ډېر واوسي چې دلته دا سیمه چې ده، دا سیمه چې ده ډېر غرنیزه سیمه ده، او د غرنیزو سیمو زلزله چې ده هغه ډېره ډیپ، یعنې د ځمکې په نس کې ډېر ده، یعنې 10 کیلومتر 20 کیلومتر د ځمکې په نس کې ده، چې کله هم د ځمکې د نس څخه زلزله ډېره قوي اوسي، د ځمکې په نس کې اوسي، هغه زلزله ډېر خطرناکه ده. او کوم زلزله چې د ځمکې په دغه اولي ابتدایي داسو کې په پلو کې اوسي، بیا د دومره خطرناکه نه ده. اوس په هرات کې چې کومه زلزله وسوه په 4.2 درجې وه، 4.3 درجې وه. هغه درجه هغه څنګه وسوه؟ هغه دا دی چې په دغه لایې باندې وسوه. مثلا دا ځمکې څو لایې دي، دا په اولي ابتدایي پوسټ باندې د هرات ولایت زلزله وسوه. د هرات ولایت زلزلې ګټې څه وه؟ هغه په یو نقطې باندې په هغه یو ولسوالۍ کې په هغه یو کلي کې ډېر مرګ ژوبلې اړولې وه. مګر د ننګرهار زلزله چې ده، د ننګرهار زلزله په اول پوسټ کې نه ده، دا حدودا 20 کیلومتر د ځمکې لاندې ده. دا ځکه چې کله هم د ځمکې لاندې زلزله یعنې په ډېر ښه اوسي، دا ډېره منطقه رېږدي او ډېرو خلکو ته دلته تلفات اړوي. او دا د هرات لا چې خوشبختانه چې زلزله ډېر سطحي وه او هغه یوازې د یو سیمې کسان ته مرګ ژوبله واړوه. مګر په ننګرهار کې دا چې ده د امریکا د راپور په اساس باندې چې تاسو کولی شئ چې په دغه ویب سایټ کې دا وګورئ، دلته وګوره دا ټول داسې ویلي دي چې دا ډېر ډیپ، یعنې ډېر ژوره زلزله وه چې دننه په داسې کې، او دوی هم په 6.8 ویلي دي، خو بعضې رسنیو دا 6.2 ویلي دي، خو دا ټوله. او بل دغه زلزلې وګوره چې تاسو دغه ټولې دلته په دې ځای کې چې دا نقطې ټکي وینئ، دا ټولې هغه مړه زلزلې دي چې دا په دغه څو وخت کې دا هغه زلزلې دي چې دا په راتلونکي کې برته ژوندي کېږي، او دا زلزلې په دوامداره ډول باندې دلته شته. یوه خبره چې اوس بي بي سي هم نشر کړې وه هغه دا وه چې بي بي سي دلته هم په دې راپور کې ویلي وه چې د انګلستان د ځمکې پیژندنې کارپوهانو دا ویلي دي چې دغه ډول زلزلې چې دي هره ورځ که تاسو د زلزلې اپلیکیشن ولرئ، هغه زلزلې چې تاسو ته ښکاره کوي، دغه زلزلې چې هره ورځ تاسو وګورئ، د ورځ د خوا د 100 څخه تر 150 زلزلې دا د 4 څخه قوی‌ترې زلزلې په نړۍ کې کېږي. او دا چې د 1 څخه 4 تر 3 پورې دا ډول زلزلې د ورځ د خوا 1000 زلزلې په ځمکه کې کېږي. دا یو نارمل، یو عادي موضوع ده. او دا زلزلې هم په چې 4 کېږي 5 کېږي دا هم عادي دي. او ځکه چې افغانستان ته عادي نه دی چې افغانستان یو قوي په استاندارد برابر کورونه نه لري. دلته زموږ ټول خامه دي، ټول داسې ودانیز چارې نه لرو. که کابل ته راسم، کابل ټوله داسې خدای مه کړی 1.5 زلزله که په کابل کې وسوه، د کابل دغه ټول ودانیان چې دي بې له مکریانونو چې هغه وخت روسانو جوړ کړي دي، نور ټول ودانیان به خدای مه کړه په یو عادي زلزلې به هم له منځه ولاړ شي، ځکه چې هېڅ استاندارد جوړ شوی نه دی. په افغانستان کې هر یو تللی خور په سر نه د انجینر څخه مشوره یې کړې ده، نه د بل څخه هېچا سره مشوره یې کړې نه ده، او ډېر خلکو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. نو ایله جب چې په دغه داسې کې په دغه زلزلو په اساس باندې راتلونکي کې موږ دپاره یو پلان جوړ شي، ځکه چې که دغه ډول بې فکره او بې غوري واوسي، ورځ تر بلې په هره زلزلې کې به موږ انسانان د لاسه ورکوو، موږ به ژوندي موجودات د لاسه ورکوو، موږ به خپل اقتصاد د لاسه ورکوو، او موږ به خپل راتلونکي د لاسه ورکوو. ځکه چې د هر زلزلې سره ټول افغانان په ټوله نړۍ کې د تشویش پیدا کېږي، دوی رنج وړي او د دوی ژوند ګډوډ کېږي. نو دغه یو بدبختي ده چې موږ باید استانداردایزیشن، یعنې د استاندارد کېدلو لارو ته ولاړ شو.
په دویم قدم کې زه د ټولو څخه هیله کوم چې دغه ورته وګورئ چې دغه هر ځای کې چې یو بدبختي او ناورین کېږي په هماغه ورځ کې بیا د دغه فرصتونو څخه غلط استفاده مه کوئ. په دا ورځ کې بیا وګورئ په افغانستان په نامه باندې بیا ګوفندونه جوړېږي، بیا به د دې ملت په نامه باندې یو څو غله او تجاران به پیسې د ولس څخه اخلي. زه هیلهمند یم د هېچ چا څخه د هر یو څخه زه هیله کوم چې هېڅ یو ګوفند ته پیسې مه ورکوئ تر څو چې یو دقیق ادرس نه ووځي. هغه مثلا یو لکه راشد خان او محمد نبی او دا ډول کسانو یو ګوفند جوړ کړي، د دې ادرسونه معلوم دی، که یو مشهوره څیرې جوړ کړي ښه، او که یې جوړه نه کړو نور هېڅ داسې ګوفند ته پیسې مه ورکوئ چې څوک معلومات نه لري. داسې خلکو ته پیسې مه ورکوئ چې هغه توز نه پېژنئ. دا ټول غله دي، دا ټول آنلاین د سکیمران دي او د دې خلکو سره هېڅ رابطه مه ساتئ. او زه خپله د حالات څخه هیله کوم چې دا خلک د الله تباه کړي چې د دغسې بدبختیو څخه دوی ناوړه ګټه اخلي. هیلهمند یم چې دا بدبختي په خیر تیر سي. په راتلونکي شپې کې زه به انشاءالله نور معلومات هم زه د خلکو څخه د ملګرو څخه زه راټول کوم او خپل معلومات هم تاسو په کامنټو کې ولیکئ چې حالات څه روان دي. زه به په راتلونکي ویډیو کې دا هر څه تاسو ته ووایم تر څو ولس ته هم یو څه معلومات پیدا سي. زه هیلهمند یم چې راتلونکي شپې دپاره زه ښه او نیکې خبرې ولرم او نه د تلفاتو ډک او نه د ناورینونو ډک ویډیو زه ولرم. زه راتلونکي شپې ته زه ټولو معلومات کوم او تاسو ته انشاءالله وړاندې کوم. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.